صاحب جانه جوړ په خیر. خیر قراري ده. کار کې که اوزګار یې وروره؟ یاره زه تر اوسه اوزګار یم، کاروبار لکه مسکش کې کار وای. داسې وای ته تر اوسه پورې اوزګار ګرځې؟ هو والا چې وروره ما ته یو کس پکار دی، خو اعتباري کس پکار دی. که کار را سره کوې راځه چې ځو. ولې نه کومه یاره چې بوټان صافي کولې مې کومه، ځې چې ځو. چې دا خبره ده بس راځه چې ځو. نو یاره یو ځل خو ما پوه کړه چې څه کاروبار ده. ګوره وروره موږ داسې یو کار پیدا کړی چې ښې پرېمانې پیسې پکې دي، خو کسان ورته ډېر پکار دي، ځکه ما تا ته وویلې. لکه څنګه کار؟ کار خو داسې ده د غلا کار، هغه هم د ماشومانو. ښه پرېمانه پیسه پکې ده. که کار را سره کوې خو راځه، او که نه ښه سوچ دې ووهه. یاره چې خپل مجبوریت ته ګورم زړه مې ویم دا اوس تاسو سره لاړ شم، خو دلته مې یو ملګری ده، زه به ورته زنګ ووهم هغه سره یو مشوره کوم چې هغه چې وایي. ځه لاړ شه مشوره دې وکوه، څه مشکل نشته. خو دا هغه خلک دي چې خپل ژوند دې جوړ دی، تا ته نصیحت کوي. د خلکو مشورې ته غوږ مه نیسه، خپل غم وخوره. خو بیا هم زه ورته یو زنګ وهم مشوره ترې اخلم. مشکل نشته، سمه ده. خزا مال ته اوسه درغلم. صبر وکوئ هغه راځي، دلته به یو دقیقه ماتل سو ورته. بیرته کښېنئ، دا زما د ملګري ترمنځ خبره ده. تا څنګه داسې فکر وکړ چې داسې غلطه لاره دې ځان دې انتخاب کړه؟ ګوره وروره ما تا ته کله نه دي ویلي، خو زه ډېر مجبوره یم. دا څنګه مجبوري ده چې د یو څو روپو په خاطر ته غواړې د یو انسان د زړه ټوټه یعنې د هغه اولاد وتښتوې؟ ته د خپل اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر د نور اولادونه وژنې؟ ځوانه چې زمونږ اولادونه د شپې په لږه ویده کېږي، نو الله کرانه د بل اولادونه هم په قراره ویده شي. واه ډېره ښایسته خبر دې وکړله. د کوم اولاد چې د پلار عقل دومره وي، د هغه اولاد نه باید په یو شپه بلکې په شپو شپو وږی ویده شي. د نور اولادونه چې په ارامه باندې خوبونه کوي، د هغوی پلرونو هڅې کړي دي، نه شپې ته کتلي نه ورځ ته، نه یخني ته کتلي او نه ګرمي ته. د لاس په تڼاکو باندې خپل اولادونو ته زندګي برابره کړې ده. هغه چاته چې ته ډېر مالداره فکر کوې د هغوی د ژوند په کیسه که خبر شي، شاید له تا نه پرې ډېرې سختې ورځې راغلي، خو بیا هم صبر کړی او هڅه یې کړې ده، بیا هم نه دي تسلیم شوي. ته څه فکر کوې چې غلا یا د ماشومانو تښتول تکلیف او زحمت نه لري؟ نه، دا هیڅ مشکلات او زحمت نه لري، ځکه چې دا د رزق ګټلو لپاره کومه وسیله نه ده، بلکې دا یو شیطاني او غیر انساني عمل دی چې انسان له ګړنګونو غورځوي. په دې کار کې چې ته کوم مشکلات وینې دا مشکلات نه دي، بلکې دا یو الهي عذاب دی. ګوره وروره موږ ټولو ملګرو دا فیصله کړې چې هر قسم وي دا کار کوو. که څوک موږ سره کار کوي راضي دی که نه ځي دی. یاره زه دا تاسو ته حیران یم چې یو بل ته ملګري هم وایي. ملګری خو هغه ته وایي چې بل ملګری د بدو کارونو څخه منې کړي، تر څو د آخرت او دنیا له سختیو سره ګیر نه شي. مګر زه چې تاسو ته ګورم، تاسو د یو بل ملګري نه بلکې د یو بل دښمنان یاست. خو که زما منئ راځئ سخت او اسانه کار پسې مه ګرځئ. له کوم کار نه چې خدای او رسول منع کړې ده هغه کار مه کوئ. خالق او رازق الله تعالی دی او د رزق ذمهواري هم الله تعالی کړې، او تل په خپله وعده ولاړ دی. هېڅوک له لوږې نه مري. صبر او زغم ولرئ، له ټولو مشکلاتو به مو الله تعالی خلاص کړي.